سلام وخت بخیر د رڼا لید خبرونه زمير وایس انګزار ته وړاندې کوم دوه محترم مهمانان را سره خبرونه کې ګډون لري له سویډن څخه سیاسي شنونکی ښاغلی اختر محمد راسخ او همدارنګه له اروپا څخه د لوی افغانستان د غورځنګ مشر ښاغلی مشال خان ټکر دواړه مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. ټکر صاحب پیل له تاسو څخه کوو. دا مهال په پاکستان کې موجوده کړکېچونه او روانې جګړې څنګه ارزوئ؟ مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانه تاسو ته ستاسو لیدونکو ته راسخ صاحب ته چې زمونږ د ټول یورپ د ګام مسؤل دی د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. ګرانه که مونږ د پاکستان تاریخ ته په ژور نظر وګورو نو پاکستان جوړ شوی د دې دپاره دی چې دی به هر وخت په حالت جنګ کې او که دی په حالت جنګ کې نه وي نو بیا پاکستان ته د بل چا ضرورت نه پیښیږي. لکه کله چې انګریزانو دا پرېکړه وکړه چې پاکستان د اسلام په نوم باندې جوړوو نو په هغه وخت کې په هندوستان کې د برطانیې د سفارت یو غړي د امریکې د سفارت یو غړي ته وویل چې موږ دلته د اسلام په نوم باندې یو هیواد جوړو چې نوم یې پاکستاني. هغه ورته وویل که دا کار تاسو وکړو نو دا سیمه به تاسو په اور کې لاو کې او بیا به یو داسې وخت راشي چې دا پاکستان یو داسې دهشتګرد هیواد وګرځي چې ستاسو د قابونه به هم وځي. نو برطانوي ډیپلوماټ ورته وویل چې د هغې بندوبست مونږ کړی دی، مونږ پاکستان د نورو هیوادونو او قومونو په ځمکو باندې جوړ کړو. افغانستان، هندوستان، سندیانو او بلوچانو او د بنګالیانو د هغوی په ځمکو بیا جوړ کړو. نو د تل دپاره به هغوی د پاکستان سره مشتي ګریوان وي چې خپلې ځمکې ته واخلي. نو پاکستان به تل دپاره کمزوری وي او زموږ د اتحادیانو لاس ته به ناست وي. نو ګوره چې کله په افغانستان کې انقلاب وشو نو په هغه وخت کې په پاکستان کې د 30 ورځو بودیجه پاتې وه. یو د ایسای یو کارګډیر یوسف هغه په خپل کتاب افغانستان د بیر ټایپ کې لیکي چې مونږ هڅم تباو مونږ چې پاکستان هڅم روانېږي. نو راشه د شوروي پر ضد په افغانستان کې د امریکې پروژه مخ په وړاندې باندې بوځي. نو هغه چې مونږ یو جواری وکړه او په هغه جواری کې مونږ کامیاب شو چې مونږ افغانستان د افغانانو په لاس باندې داسې تباه کړه چې دوی به چېرته هم دې کې دا نه طاقت پیدا نه شي چې دوی مونږ ته سترګې برندې کړي. ځکه چې افغانستان ځمکه خو دغه نیولې ده. پاکستان هم هغه بریګیډیر یوسف لیکي چې مونږ حیران یو چې اخر په هغه وخت کې شوروي اتحاد په پاکستان برید ولې ونه کړه، ځکه که هغوی برید کړی نو پاکستان ختم وکړو. نو خبره تر ګران زه دا کوم چې زه خو دا خبره کوم چې کوم وخت هغه و نن د هغې نه څو چنده زیات خراب حالات په پاکستان کې. نو زه خو که دا خبره کوم نو ډېر خلک دا خبره کوي چې مشال خان د دغه ډېر څه خلاف دی د پاکستان، نو دی ځکه دا خبرې کوي. خو زه به د پاکستان د خارجه چارو سکرټر چې پاتې شو او د ډیپلوماټ هم پاتې شو په امریکا کې او په جنوبي کوریا کې او په ایران کې شمشاد احمد خان، نو هغه څه وایي؟ هغه وایي چې ما پاکستان په خپلو سترګو جوړېدل لیدلی دي. هغه 40 کاله پاتې شوي دي په دې خپل دغه کې دنده کې. نو ما پاکستان جوړېدل په خپل سترګو لیدلی دي. بیا مې په کال 1901 کې بیا مې په خپل سترګو په 2 برخو کې ویشل لیدلی دي. او اوس زه د اوس په پاکستان کې په مغربي پاکستان کې د مشرقي پاکستان نه حالات ډېر زیات خراب دي. نو اوس زه دا وینم چې پاکستان به په 4 برخو کې ویشل کېږي. خو چې زه شپې ویده کېږم نو زه سوچ کوم چې خدای پاکه چې زه سحر راپاسم چې زه مړ یم، ځکه دا نه غواړم چې پاکستان زما د سترګو په مخ کې په 4 برخو کې نور وویشل شي. نو ګرانه زه تاسو یې خبره کوم هم هغه خبره ده پاکستان به خامخا جنګ کوي. پاکستان په موجوده وخت کې چې څه ټایم کې عمران خان په دغه کې په قدرت کې نو په هغه وخت کې د امریکې کسان رالل او دوی سره دا خبره وکړه چې یاره ته مونږ د افغانستان دپاره دلته اډې راکولی شي. عمران خان ورته وویل چې ابسولوټلی ناټ، مونږ د افغانستان پر ضد تاسو له هېڅ قسم اډې درکول نه غواړو. او بیا د پاکستان د فوج په صلاح عمران خان د خپل دندې نه لرې کړی شو. خو دلته بله د بدبختۍ خبره څه ده چې کله عمران خان د خپلې دندې نه لرې کړی شو په 10 د اپریل کال 2022 کې، نو په هغه وخت کې د پاکستان پنجابي شهباز شریف ته د 2 اوټونو ضرورت و چې هغه به د پاکستان وزیر اعظم شي. نو په هغه وخت کې محسن داول په دغه کې اسلام آباد کې هغه 2 اوټونه ورکړل، کرونو روپۍ واغستې شوې.
دوه اوټونه ورکړل او هغه د پاکستان وزیر اعظم شو. نو هم هغه خبره ده چې اوس په پاکستان هم هغه لاره باندې روان دی چې په کومه لاره باندې د مشرقي پاکستان دا جنگونه د جګړې د پاکستان لکه څو ځلې موږ داسې احتمال لیدلی دی چېرې پاکستان د ګړنګ پر غاړه دی او د پاکستان دغه حالت بیا د دې لامل شي چې پاکستان لکه تاسو ویلې بیا نورو ته ورشي ترهګریزې پروژې واخلي پر افغانستان ټاپي وایي پر هندوستان ټاپي وایي په خپله کور دننه کې یو ډرامه شروع کړي او دا قصه بالاخره خاموشه کړي. پاکستان څومره چلنج شوی دی دغه مهال، څومره له خپلو کورنیو کړکېچونو سره لاس او ګریوان دی، څومره پاکستان هغه ګړنګ ته نږدې شوی دی؟ ګوره ګرانه، هر کله چې یو هیواد ډېر زیات ظلمونه شروع کړي نو ته پوه شه چې دغه هیواد معامله ختمه ده. لکه در کوهن پاک هغه یو دغه لیکلی دی، یو کتاب لیکلی فیوچر اف پاکستان. نو په هغې کې د پاکستان د جرنالیست نجم سیټي نه هغه پوښتنه کوي چې د پاکستان متعلق ته څه خیال دی. نو هغه ورته ویل د پاکستان معامله نوره ختمه ده. خبره داسې ده چې د پاکستان چې څه کوي نو ده ته پته ده چې د معامله نوره ختمه ده. ځکه د پاکستان درې ادارې دي، یو فوج دی، سیول ملټري اسټابلیشمنټ او عدلیه ده، قضاییه چې ورته تاسو وایي. نو هغه درې ادارې دا پاکستان د اویا کاله قبضه کړی دی. 15 کاله پکې نظامی دولت په پاکستان کې، او په پاکستان کې به هغه دولت په قدرت کې راځي چې کوم د پاکستان د درې ادارې غواړي. خو دا درې ادارې نور ادارې مخ په وړاندې بوتل ته نه پرېږدي، ځکه چې بیا دوی بدماشي ختمېږي. نو اوس دغه ادارو چې کم کسان دي هغوی چې څنګه ریټایرډ کېږي تقاعد اخلي، نو په دویمه ورځ باندې په امریکا کې او په یورپ کې او په استرالیا کې او په نورو هېوادونو کې ناست وي. لکه صرف په کاناډا کې په سوونو جنرالان دي ناست، ځکه چې دوی ته پته چې پاکستان روانېږي. او پاکستان هم هغه خبر ویني چې پاکستان د منځ نه ځي، نو ځکه دوی ډېر ظلمونه شروع کړي دي. خو د هغې دپاره زه بیا یوه خبره کوم، د پښتو یو متل دی، وایي کاڼي په کاڼي ماتېږي. موږ دې ته نه ګورو چې پاکستان لکه ماته ډېر افغانان ونوي چې بس ټکر صاحب پاکستان مو روان شي، بس افغانستان لوی افغانستان به په خپله جوړ شي. نو دا پاکستان خو په کال 1901 کې روان شو، د نیمې نه زیات پاکستان خو بنګلادیش جوړ شو. نو په هغه وخت کې لوی افغانستان جوړ شو؟ نه، دا دې لپاره به دغه غواړي، احمدشاهي عظمت، جلالي عظمت به غواړي، تورې ته به لاس کول غواړي، خپل وطن به د اباسین پورې ازادول غواړي. خو که د دې لپاره موږ صرف په دې باندې تکیه کوو چې نه پاک تشدد، ډېره عجیبه خبره ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم په عدم تشدد باندې مکه معظمه فتح کړې وه. احمدشاه بابا په عدم تشدد باندې دهلي او مشهد او لاهور فتح کړي. ګوره ګرانه، پاکستان د احمدشاه بابا په فارموله باندې عمل کوي. احمدشاه بابا یو وخت کې د کندهار نه دیوال راچپېره و، نو مور زرغونې به ورته وایي بچي د څه لپاره؟ ورته وایي مورکۍ که څوک په کندهار باندې برید کوي نو چې زه د هغې نه کندهار خوندي کړم. هغې ورته وایي بچې چې دشمن ته له دیوال ته راغی نو بیا خبره ختمه ده، پکار ده چې جنګ د دشمن کور ته ورسوي. نو احمدشاه بابا د خپلې مور په خبره باندې عمل کړی او جنګ د نورو کورونو ته رسو. او پاکستان د احمدشاه بابا په دغه باندې عمل کوي چې هغوی جنګ د افغانستان کور ته راولي او په افغانستان کې مختلف جنایتکارۍ کوي. خو دا قصه باید برعکس شي، دا قصه باید برعکس شي. مننه. تاسو سره ګرځو ټکر صاحب، مهم مسله ته اشاره وکړله. راسخ صاحب ستړي مه شئ، د پاکستان تر ټولو غټ دلیل کله هم چې دوی د ګړنګ پر غاړه برابریږي یا ځي د نړۍ زبرځواکونو ته لاس اوږدوي او ورته وایي چې زه د ترهګریزې پروژې یا درته مخکې وړم یا ظاهرا د ترهګرو پر وړاندې مبارزه کوم. اوس یو بل لاسپاکی هم پیدا کړی دی، هغه دا دی چې کله هم چې داسې وضعیت رامنځته شي دوی چې افغانستان ترهګرو ځاله ده او له دې ځای نه راځي او موږ باید په دې ځای باندې فشار راوړو. یعنې خپلو خلکو ته د خپلو ناکامیو د پټېدو دپاره نړۍ او نړیوال سټیج ته د یو څه د ورکول لپاره همدغه څو دلایل کلک نیولي دي. تر کله به پاکستان په دغه دلایلو پایي؟ دا ځل پاکستان له څومره خطرناک ګړنګ او کړکۍ سره مخ شوی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ګران قدر ستانکزی صاحب، سلامونه تاسو ته او ګران قدر مشر رهبر د لوی افغانستان غوښتونکی او مبارز ته او ستاسو د پروګرام له ادرسه ټولو افغانانو ته سلامونه او نیکې هیلې، یووالی ورورولي مو غواړم. د پوښتنې پاک له ووایم، زه په دې ووایم چې یار په پښتنو کې دی، اغیار په پښتنو کې دی. سم به درته ووایم دا ټول کار په پښتنو کې دی. ولې؟ دا د موږ د پښتنو
د رهبرانو کړنې وي چې پاکستان جوړ شوی دی، دا زمونږ د رهبرانو کړنې وي چې پاکستان اتومي قدرت ته ورسېدی. که چیرې واقعا داسې فکر وکړو چې پاکستان چا جوړ کړي، که چیرې دا د عدم تشدد مبارزه نه وای، آیا پاکستان جوړېدو ته دانګلی سو؟ آیا که چیرې واقعا په هغه وخت چې پاکستان د انګلیسانو له ادرسه جوړېدی، آیا دا پښتانه، دا افغانان، دغه زمونږ پاچاهان، دا زمونږ اعلیحضرت ظاهرشاه ولې خپله چغه پورته نه کړي چې دا زما خاوره دی؟ ته وروره وځې، ما تا سره قرارداد کړی و، ته چې وځې وروره زه خپله خاوره خپله غواړم. پښتانه او افغانان په منځ کې دونه تفرقه او دونه نفاق اچولی چې لکه ټکر صاحب غوندې د لوی افغانستان ناره وهي، چغه وهي، یووالی غواړي، وایي خلکو، افغانانو، بچو، سپین ږیرو، خویندو، په عدم تشدد مبارزه 115 کاله نتیجه ورنکړه. راځئ چې ټوپک ته پورته کړو، راځئ چې د احمدشاه بابا توره پورته کړو، راځئ چې بیرته د لوی افغانستان جوړېدو ته ملا وتړو او په لوی افغانستان جوړېدو کې د ټولو افغانانو او پښتنو عزت خوندي کېږي، ترقي او پرمختګ راځي. خو بیا زموږ پښتنو کې بیا داسې شیطانان او داسې جاسوسان را پیدا کړي دي، همدغه پنجابیانو جوړه کړې ده چې ټکر ته وایي دا لیونی ده، بل ته وایي دا دهشتګرد دی، بل ته وایي دا کمونیست ده، بل ته وایي چې دا د وطن ضد سړی ده، دا د لوی افغانستان ضد سړی. دغه لوبه چې کله موږ ته چانس خدای راکوي، شرایط راکوي، ولس راکوي، موږ دغه چانس نه استفاده نه کوو. دا اوس زه یم چې د پاکستان دغه ګړنګ ته ولاړ دی، که چیرې د ډیورند د کرښې دې غاړه کې د کابل له ادرسه یوه چغه وسي، یوه ناره وسي چې راځئ د لوی افغانستان خاوره یووالي دپاره کار وکړو او راځئ چې د دغه مبارزې ته ودانګو. زه درته وایم چې په 2 هفتو کې پنجاب ماتیږي او پنجاب تجزیه کیږي، خو شرط دا دی چې په زغرده ودرېږه. وایي دغه د اوښانو غلا په ټیټ ټیټ نه کېږي چې په ټیټو سو. راځئ د دې ظالم دښمن په وړاندې په زغرده توره وباسه او ورته ووایه چې پرون دې وژلی یم، نن مې نوبت دی، پرون دې کابل ته راته اور اچولی، نن به لاهور اور اخلي، پرون دې وروره زما خویندې دې بېعزته کړی، نن به پنجابی ته به بېعزته کېږې. تاسې دا د خپل ناموسونو عزت تاسې نه ګورئ چې دوی څنګه څونه ظالمانه برخورد کوي، څونه زموږ د عزتونو سره لوبې کوي، څونه زموږ د خویندو سره د عزت سره دوی بازي لوبې کوي. عزیزانو، پښتانه که اوس هم یو کېږي نه، که بلوڅان اوس هم د پاکستان سره دا وایي چې زه د قانون تر چتر لاندې ژوند غواړم، خو زه درته وایم د هغه ژوند نه 1000 بار هغه مرګ بهتره دی چې ته د سنګر د وطن د دفاع او د وطن د ازادۍ د ولس د ناموس او د عزت په خوندیتوب باندې شهید سې. 1000 بار دغه مرګ قابل د احترام او د هغه مرګ قرباني ته موږ دانګو. زه خپله په حیث یو افغان وایم چې دا سبا دغه قدرت دغه حالت راسي، والله په بالله دغه شهادت ته موږ باید ودانګو. دغه شهادت ته موږ باید 50-60 کاله پخوا دانګلی وای، خو اوس هم چې د احمدشاه بابا توره ونه باسي، چې اوس هم لکه ټکر صاحب غوندې مشرانو سره یو موټی نه شو او د دې پنجاب په وړاندې ونه درېږئ، پنجاب بیا هم زما له نظره شرایط اوس آماده دی، مګرم یو شی دی چې لکه ټکر غوندې خلکو ته راځي اوس وخت ورکوي، ورپسې ودرېږو تر څو پورې دا جنګ جګړه وګټو. مننه. ټکر صاحب، پاکستان ځینې ترهګریز فعالیتونه شروع کړي دي، یو څه تحلیلونه داسې موجود دي چې هغوی غواړي چې دا وضعیت بیرته لکه د تل په څېر د ترهګرو پروژو په ګمارلو او د هغوی په کنټرول او لکه داعش شو، دا شو، هغه شو، هم دغه جغرافیه تهدید کړي وګواښي، هم د ډیورند کرښې دې غاړې ته ساحې وګواښي او هم نړیوال نه پرې پیسې واخلي او هم بیرته خپله ولکه ټینګه کړي. مطلب دا کوم حالت چې دوی له کنټرول نه وځي په دې باندې. عین وخت کې دوی یو بل کار په نړیوال سټیج شروع کړی دی چې دوی راځي افغانستان ملامتوي، نړۍ ته افغانستان ترهګرو ځاله ښیي، هلته چې ترهګر هغلته دي، نړۍ ته افغانستان د ترهګرو ادرس ښیي. وایي چې په دغه 2 لوبو سره پاکستان غواړي دغه بحران نه وځي. څومره پاکستان د دې 2 لارو چارو په مټ باندې ځان وکولی شي د دې بحران وباسي؟ ګرانه، دا کار دوی په کال 1901 کې په بنګلادیش کې هم کړی و چې هلته د الشبس او البدر په نوم باندې د بنګالیانو قتل عام شروع کړو او د پاکستان فوج ورسره و. خو بیا د هغې نتیجه دا شوه چې 93,000 پتلونونه یې په مشرقي پاکستان کې پرېښودل او د مشرقي پاکستان نه بنګلادیش جوړ شو. بل تاسو چې کومه خبره کوئ چې دوی دنیا ته لګیا دي او افغانستان لګیا دي بدناموي،
په هغه وخت کې هم چې څه ټایم کې د مشرقي پاکستان نه بنگلاديش جوړېدو نو د امریکای صدر ریچارډ نیکسن و او دغه سکرټر هنري کسنجر و نو هغوی به د پاکستان په جنایتکارو باندې بالکل سترګې پټې کړې وې او وی به چې یاره بس پاکستان چې څه کوي نو دا د دوی کورنۍ مسله ډېرې ټیک خبرې کوي نو چې بیا دا هغه نه چا پوښتنه وکړه د هنري کسنجر نه چې تاسو خو دغه خبرې کوي د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو خبره کوي چې په مشرقي پاکستان کې دا کم جنایتکاري پاکستان کې دا ولې نه غندي هغه ورته په جواب کې وایي چې چونکې پاکستان د چین او د امریکای په منځ کې منځګړیتوب کوو نو ځکه موږ په هغې د هغې غندنه نه کوو خبره داسې ده چې که دوی په دنیا کې څومره هم چغې وهي په هغه وخت کې په مشرقي پاکستان نه د بنګلادیش د جوړېدو مخالفت هم امریکایانو کو هم ټول یورپ کو هم د هغوی اتحادیانو کو دوی ټول ورته په پټو پټو سره کتل او د مشرقي پاکستان نه بنګلادیش جوړ شو خو زه دلته یو بله خبره کول غواړم سانګزی صاحب مهرباني د نن نه 15 کاله اګاهو ما یو خبره کړې وه په ویډیو کې چې هغه اوس هم زما په پښتون ټي وي باندې پرته ده ما ویلو چې د پاکستان تر لویه ستونزه په پاکستان کې دننه اسلام او پاکستان ته نه ده بلکې لویه ستونزه چې په پاکستان کې تشدد ونشي نو اوس یو 15 ورځې مخکې ما یو کتاب وکړه نو ایگزیکټ فرام پاکستان چې یو امریکایي دی ډینیل مارکي هغه لیکلی دی هغه وایي چې د پاکستان ته د جلسونو د دینه اس خطر نشته او نه پاکستان کې اسلام ته څه خطر شته ځکه چې هغه ټول مسلمانان او بیا سنی مسلمانان دي پاکستان ته ټول نه لوی خطر چې کوم دی هغه د تشدد دی ځکه چې تشدد وشي نو بیا به د نورو سیمونو هم چې څنګه د مشرقي پاکستان او بنگلادیش جوړ شو داسې به د نورو سیمونو هم ازادي پښتانه بلوچ اخلي زما مطلب د دې خبرې نه غاڼه دا دی که مونږ دې ته ګورو چې پاکستان دا قصې د اوس نه کوي دا قصې پاکستان د اوس نه کوي پاکستان په جولای کال 1999 کې په مغولګي کلی باندې زموږ په افغانستان باندې بمباري وکړه او زموږ درش ماشومان ښځې ځوانان او مشران یې را شهیدان کړل نو هغه د پاکستان یو ټیسټ و چې آیا افغانان عملي کار کوي اسی بوغاري وخی خو چې هغوی ته پته ولګېده چې دا خو اسی بوغاریان دي نور هېڅ نشته مسله څه شوه چې د هغه وخت نه راوخته تر اوسه پورې هغوی لګیا دي په افغانستان کې لاس وخنه کوي خو زه دلته یو بله ډېره اهمه خبره کول غواړم قربان دې شم که موږ د دې په تمه باندې کینو چې موږ به په قرار باندې ناست یو او موږ به خپل وطن د اباسینو پورې وګټو نو دا هسې اسمان په کاڼو باندې ویشتل دي په تمو او د امید او تمې چې کوم دي د پالیسۍ برخه نه ده ګوره چې په افغانستان کې نه خو دلته چې ډېر پاکستان ډېر مهارت نه کار اخلي دا اوس ګوره هیڅ نه دي شوي خپل د دوی په جغرافیه کې بلوچستان د خپل ازادۍ لپاره جنگيږي ولې دوی ترهګر بولي ټاپای پر کابل پورې کې وایي چې دا په افغانستان کې دي او د دې له وجې راځي موږ یعنې په نړیوال سټیج کې دغه مهارتونو کار اخلي دلته که موږ د عملي او ګام خبره کوو یو څه سیاسي تدبیر غواړي ګوره ګرانه په افغانستان کې د 50 کاله چې څو شو دا ستونزې پاکستان جوړ کړي دي او بیا هغه ستونزې پاکستان په دنیا خرڅ کړي دي په خپل وطن کې جوړ کړي اوس موږ په پاکستان کې څه کېږي نو هغه موږ افغانانو نه دي کړي هغه مسلې پاکستان کې په خپل پاکستان جوړ کړي دي خو موږ دغه نه فایده نه اخلو بل دا چې سیاسي خبره دا تر شي وشل کله چې طالبانو د په اته سمې ملکونو پسې امریکا او ناتو پسې راغشتو نو هغه دغه د پر هغه سیاسي جوړ جاړه کړ ټوپک خبره ده ټوپک او وی او ماته ډېر کسر دا خبرم کوي چې ټکر چې موږ بمونه ایټم بمونه او ارسو جوړ کو نو بیا به موږ د لوی افغانستان خبره کوو نو آیا د طالبانو سره ایټم بمونه دوی سره جازونه دوی سره ټینکونه او آیا په ویتنام کې ویټکانګانو سره بمونه دا هغوی سره جازونه دا هغوی سره ټینکونه چې 21 کاله جنګ وکړو په ټوپک باندې خو دا هغوی هغوی ته خپل منزل معلومو د هغوی منزل دا چې دا جنوبي او شمالي ویتنام به یو ویتنام جوړېږي او هغه جوړ شو موږ په افغانستان کې 2 جنګونه وګټل په 40 کاله کې نتیجه ورکړه او مخه لړډېږو چې په افغانستان راته پاتې شي ځکه چې موږ د لوی افغانستان لپاره یو ورځ مبارزه نه وکړو راځي چې په ډاګه باندې لوی افغانستان لپاره مبارزه وکړو چې دنیا مو وپېژني لکه زه یو دلته خبره کوم د ما دلته په یورپ کې د یورپي اتحادیې سره یو غونډه وه نو هغوی ته ما دا ټولې خبرې وکړې نو هغوی چې عجیبه خبره ده ته چې د لوی افغانستان اړوند کمې خبرې کوې نو د دې نه دنیا ولې نه خبره مې د دې نه به دنیا الله خبرې ده چې د افغانستان چارواکو دا خبره دنیا ته خولې وي
چې زمونږ اصلي مسله څه ده. زمونږ اصلي مسله دا چې پاکستان زمونږ 1,00,000 مربع کیلومتر ځمکه نیولې ده، خو چې د افغانستان مشران نه غواړي د دنیا څخه کار چې په دې خبره باندې څه باسو. دا چې روانه ده د خانه ده، چې روانه ده زمونږ نه روانه ده، چې روانه ده زمونږ د افغانستان د مشرانو نه روانه ده. موږ ظاهرشاه درې موقع په لاس ورکړو چې لوی افغانستان جوړ شي، ورغې یو په کال 1940 کې چې په هغه وخت کې پاکستان جوړېدو، موږ د 200 کلونو شتون لرلو افغانستان، یو دولت ور سره، فوج ور سره. آیا هغه د خپل ځمکې تاسو وکړه په کال 1945 کې چې بیا د پاکستان او د هندوستان په منځ کې جنگ و، نو بیا په هغه وخت کې موږ په دغه باندې ورلو چې د پاکستان نه موږ خپل ځمکه هغه شوی چې په ډیورنډ لاین باندې هیڅوک نو، بلکې ظاهرشاه پاکستان ته خبر ولېږه چې تاسو دا قوه هم دغه ته ولېږئ او هندوستان ته ولېږئ او موږ به د ډیورنډ لاین ساتو. او بیا چې په کال 1901 کې د پاکستان په منځ وشلېد، دوه برخې شو. نو هغه وخت کې ما یو خبره کړې وه، مکه ظاهرشاه په ګوټ خر باندې ناست وي، نو عمر د عباسي نه پر دې چا نور راړولې. هغه ورغې په پاکستان باندې. خبره داسې نوره چې زه خپل خبرې له بیا راځم، که موږ د عملي دغه نه کار وانه شي، عملي کارونه پورته نه کړو، او همدغه کار چې موږ کم شورویانو سره کړو، هماغه کار چې کوم موږ د امریکې سره کړو او د ناټو سره کړو، هماغه کار د پاکستان سره پکار دی. په پاکستان کې دننه ورتل پکار دي، په مختلفو ځایونو کې هغه کیسې کول پکار دي، که هغې ته چریکي جنګ وي، که هغې ته هر څه جنګ وي. تاسو ګورئ چې پاکستان په ګوټو کېږي او په ګوټو کېږي. بلوچستان فعال شوي دي او جګړه ډیره مخکې ده. کله چې ګوري دوی ډیر په د بلوچستان په ګڼو سیمو باندې دوی والکټینګ کړې ده او پاکستان پوځ سره د مخامخ کېدو هغه توانایي نه لري. بلوچستان به مختګونه ولري، یعنی نور به هم بلوچستان خپل اصلي موخې ته ورسیږي؟ ګوره قربان، بلوچستان په پاکستان کې 12 میلیونه دي ټول، هلته خو دا شی نشته. مونږ 8 میلیونه پښتانه، مونږ ولې داسې تحریکونه نشته چې هغوی وایي چې مونږ د پاکستان ازادي غواړو. نو هغه تحریکونه چې کم په پښتنو کې پیل شي چې هغه دا وایي چې مونږ د پاکستان ازادي غواړو، او هغوی بلوچانو ورونه له لاس ورکړي. ځکه چې ګورې مونږ په افغانستان کې 3 قسمه ورونه لرو. یو قومي ورور، لکه ته پښتون یې، زه پښتون یم، ته مې قومي ورور یې، زه پښتون یم، بل تاجک دی هغه مې ملي ورور دی. خو بلوچان زمونږ تاریخي ورونه دي، او دې بلوچان به مونږ له 9000 فوج راکړو چې کله به احمدشاه بابا کله د دلی او کله د مشهد او کله د لاهور دروازې ډبولې. ولې مونږ هغوی له لاس کې ورکړو؟ ځکه چې مونږ د بر هغه کسان چې کوم د لوی افغانستان دښمنان دي، هغه د عدم تشدد د دې کسانو مرسته کوي. ولې نن په 5 میلیونو کې یو داسې تحریک نشته چې هغوی چې مونږ د پاکستان نه د بلوچانو په شان ازادي غواړو، چې بلوچان او پښتانه یو ځای شوي دي، دا مسله حل کېږي نه. او بلوچانو خو دا قصه د کال 1948 نه شروع کړې ده، اوس نه شروع کړې. ولې کامیاب نشو؟ مونږ لا یو موټی کېدل پکار دي د بلوچانو ورونو سره، هغه زموږ ورونه دي، زموږ تاریخي ورونه دي. پکار چې مونږ د احمدشاه بابا په شان چې څه وخت مونږ یو بل لاسونه ورکړل، چې هغه شان لاسونه یو بل ورکړو او د پاکستان نه ځان خلاص کړو او پاکستان د تاریخ برخه جوړ کړو. افغانستان به لوی افغانستان به جوړیږي د هغې نه پس چې مونږ تورې ته لاس کړو، او دغه شانتې به لوی بلوچستان جوړیږي ان شاء الله تعالی. فکر نه کوئ چې پاکستان نور د یو انزوا خواته روان دی او په سیمه کې د ډیرو سختو ټکرونو سره مخ دی؟ 100% کې پاکستان د داسې یو انزوا په لور روان دی چې باید پاکستان تجزیه سي. مګر هم څنګه چې ټکر صاحب وویلې، دغه د تجزیې بیرغ څوک پورته کړي، دا د تجزیې دپاره څوک ودانګي د میدان ته. څنګه چې بلوچانو، تاسې مطمئنه اوسېږئ، ټکر صاحب ته په حضور زه وایم، نن وي سبا بلوچان ازادۍ ته رسېږي. څنګه چې ټکر صاحب وویلې، زمونږ د هر مشر غوږ ته همدغه جاسوسان به دا هڅه کول چې مه کوه ازادي مه غواړه د دې خاورې، که دا 8 میلیونه افغانان در سره یو ځای سو، خو بیا چوکۍ خو بیا دوی اخلي، پارلمان کې خو بیا دوی کیندي، جمهور رئیس او پاچاهۍ ته خو بیا دوی کاندیدېږي. د دغه سیروم له ادرسه چې په دې وینو کې مو د مشرانو په وینو کې جاري کوي، موږ د لوی افغانستان چغه پورته نه کړه. پاکستان غواړي چې په هر قیمت باندې د امریکا یا د بل هر هیواد پروژې راوړل ته پلي کړي. ګوري، پاکستان چې ژوندی پاتې ته تر اوسه پورې د همدغه دومخي لوبې یا د دومخي سیاست لوبول د غربي نړۍ سره، د انګلیسانو سره، د امریکایانو سره، د چینایانو سره، او حتی ما مخکې اوله کې مو ویلې چې حتی روسانو سره هم شروع کړې ده. مګر
د دې دغه مرداره څیره اوس ټول نړۍ پیژندلې ده، خو بدبختانه چې دا زمونږ پښتانه د ده څیره نه ده پیژندلې. لا اوس هم تاسې باور ولرئ چې دغه اوس هم د همدغه پښتنو ملاتړ د پاکستان د ارمي سره که نه وي، پاکستان نور تجزیه دی، نور د منځه ځي، خو چې هماغه یا د ملیشې په نامه یې درولی. ګورې عزیزانو، که په کابل کې دې وژني، په دې خپله پښتنو دې وژني، او که په پېښور او په وزیرستان دې وژني، بیا دې مګر پلان د چا دی، فکر د چا دی؟ فکر د پنجاب دی، وژنه د پنجاب دی، ټوپک د پنجاب دی، خو په اوږه د پښتون ږدي او په پښتون باندې ډزه پې کوي. ډیره مننه کوم. فقط یوه دقیقه وخت لرو جناب ټکر صاحب، یوازې جنبندي د بحث راته وکړئ او هغه هم په دغه عنوان لاندې چې څه به پېښ شي. ستا د خبرې نه مخکې به زه یوه بله خبره وکړم په بښنې سره. داسې ده چې څه ټایم کې طالبان په قدرت کې راغلل، نو په هغه وخت کې ما یو ویډیو کړی و. ما ویلو چې پکار ده چې هندوستان او افغانستان سره لاسونه یو کړي، ځکه چې موږ طبیعي ملګري یو. پاکستان د افغانستان ځمکه هم نیولې ده او پاکستان د هندوستان ځمکه هم نیولې ده. خو زه دلته یو خطرناکه خبره کوم، ما مخکې هم کړې اوس هم کوم. که دا د پاکستان د جوړېدو نه مخکې د کوزې پښتونخوا علاقې دا د برطانوي هند حصې وې، خو که اوس هم افغانستان په ځای غیر ناست وي او دا علاقې په هندوستان د پاکستان آزاد کړي، نو هغه وخت کې به دا پښتانه د کوزې پښتونخوا پښتانه بیا به هندوستان سره ځي او که افغانستان سره به ځي، چې افغانستان یې بالکل تپوس نه کوي. خبره داسې ده چې دا ډېره خطرناکه خبره ده او ما ته بیا یو کس راله خبر راکړه د افغانستان نه چې دا خبره تا د ډېره جوړه خبره کړې ده، کوم ځای نه کې مې د خپل سوچ نه کوم که دا پښتانه دغه آزاد کړل هندوستانیانو، دا بیا تاسو سره نه ځي. خپل حق وپېژنئ چې هغوی په دغو ټول عمر په موږ باندې معاملې کړي. زه هماغې خبرې له بیا راځم چې جنګبندي منبندي نشته، موږ له جنګبندۍ منبندۍ هېڅ ضرورت نشته. موږ له لانګ ټرم چې شل کاله هم د انګریزانو سره او د امریکایانو سره او ناټو سره جنګونه کول، یو شل کاله به دلته جنګ وکړو، وطن خو به آزاد کړو، خو د لوی افغانستان دپاره. ګوره که د لوی افغانستان خبره نه د کوزې پښتونخوا خلک در سره نه راپاسي او د کوزې پښتونخوا خلک به سره الې راپاسي چې موږ د عباسین او د مارګلیز غرونو د لوی افغانستان خبره کوو. که دا خبرې ختمې دي، جنګبندي منبندي نشته، دا ټول هسې کپې شوي.